ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. دی اللہ تعالیٰ پنیز او دی غد رسول پنیز گو دی مشرکون دی پورا څنګه عهد وی غیر د هغه کسونه نه چې توسې ورسره د مسجد حرام په خوا کې عهد کړی دی نو تر څو پورې چې هغه توسې د پورا په عهد پورا قایم وي نو توسې هم د هغه د پورا په عهد کلک قایم اوسئ بېشک الله تعالی د بې عهدۍ نه ځان ساتونکی خوښوي. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. څنګه کېدای شي د دې مشرکین کافرونو د پوره عهد حال دا چې که دوی په توسې باندې لوس بار شي نو بیا دوی توسې په حق کې نه خپلوي ته ګوري او نه عهد ته ګوري دوی توسې په خپلې خولې سره راضي کوي او د دوی زړونه انکار کوي او د دوی اکثره فاسقان دي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. دوی دی الله تعالی د آیاتونو د پرېښودلو په بدل کې لږ قیمت واخیستی دی نو منع شوي دي د هغې د لارې نه بېشکه دوی چې دي بد دي هغه عمل چې دوی به کوه. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. دا کوپار د مومن په باره کې نه د خپل وحی لحاظ کوي او نه د عهد او همدغه کسان د حد نه تېرېدونکي دي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. که دوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ادا کړي نو بیا د توسې ورونه دي په دین کې او موږ په تفصیل سره بیانوي آیاتونه د هغه قوم دپاره چې پوهېږي. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. او که دوی خپل قسمونه د خپل عهد نه پاس موت کړل او توسې په دین کې عیبونه راویستل بیا نو د کفر امامانو مشرانو سره جنګ کوئ بېشکه دوی چې دی د دوی دپاره د هیڅ قسمونه اعتبار نشته د دې دپاره چې دوی منع شي. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ولې توسې د داسې قوم سره نه جنګېږئ چې هغوی خپل قسمونه مات کړي دي او د رسول د ویستلو اراده یې کړې ده حال دا چې هم دوی په توسې شروع کړې ده اول ځلې آیا توسې له دوی نه ویرېږئ نو الله تر ټولې زیات حقدار دی د دې چې د هغه الله تعالی نه وویرېږئ که توسې مؤمنان یئ.